السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې به مونږ په ډي 5 کې نور کار کوو. مونږ سره چې کوم تیر پروجیکټ دی مونږ به یې کې کنټینیو ساتو. هغه پروجیکټ به زه اوپن کړم. اما ځان سره سیو کړی و د انټرسیکشن په نوم باندې. نو زه فایل ځان سره اوپن کړم. پروجیکټ ما سره اوپن شولو. تاسو ته ما په تیر کلاس کې په دې کې مارکینګ کړی او ساين بورډ هم پکې لګولی و. نو تاسو ته پته ده چې دې کې به څنګه کار کوو. نو اوس به په دې کې مونږ نور کار کوو. په نور کار کې مونږ کوو زه به وایم چې په دې ځای کې زه څه بوټي موټي مونږ کرو. نو تاسو به رایې لپاره راځئ سکیټر ته. دا سکیټر تاسو سره په ایسټ کې هم پراته دي. نو په ایسټ کې به تاسو سکیټر ته راځئ. دا به تاسو بای ډیفالت په ماډل یا په میټیریل یا تاسو به راشئ سکیټر ته. او په سکیټر کې به وګوره تاسو سره مختلف قسم بوټي دي. دې کې تاسو سره دا ګلونه مولونه هم دي. نو زه به په دې کې زه یو ډیزاین والم. زه به والم دې کې چې کوم مونږ سره پکې شرب هم وي. نو زه به والم دا یو. تاسو په دې کلیک وکړئ. بیا به تاسو یو کلر سلیکټ کړئ. ګوره یو میټیریل به سلیکټ کړئ. ګوره دا میټیریل ما سره چې کوم ځای کې دی په هغه ځای کې به ټولو کې دا ما سره په دې کې دا سکیټر شي. دا کوم مونږ سره چې بوټي دا په دې باندې اپلای شي. دا چې په دې کلیک وکړم نو بره ماته راشي چې کریټ سکیټر ایریا. نو تاسو په دې کریټ باندې کلیک کړئ. اوس به لږ تاسو صبر وکړئ. دا به تاسو ته دا دی ټول فیل کړي دغه دی نه. نو تاسو ته وګورئ تاسو سره دې کې دا شرب هم رالل او دې کې واړه هر قسمه بوټي دې کې دي. تاسو چې کله دا وګورئ ښه په ډیټیل سره نو هغه دې کې ټولو ځایونو کې راغلي کوم دې کې چې موږ سره سیم میټیریل دي. نو داسې ورته وګورئ. دې کې د دې تاسو سره معلومات دي. نو که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دې وخت زه په دې باندې ولاړم. نو د دې بوټو باره کې تاسو چینج منج کولی شئ. ګوره نو زه پکې دا سیوا کوم سیوا کولی شئ. او داسې ګوره دا هر یو بوټي خپل مونږ سره سکیلینګ دی غټ دي واړه چې څنګه سکیل ستا خوښي. نو دا به لږ په احتیاط سره په دې کې کار کوئ. نو وګوره تاسو ته دې کې ښایسته غوندې بوټي ډرا شو. نو دې کې تاسو سره لږ نیچرل ښکاري مونږ سره دا خپل پروجیکټ. تاسو که دې کې هم کولی شئ. دې کې تاسو یو سکیټر ورکړئ. زه به ورکړم یو صرف داسې څیز به ورکړم چې هغه ما سره بدې نه ښایي. لکه زه به دا وایم دا بوټي هم دي دې کې کاڼي هم دي مونږ سره. نو زه به په دې باندې کلیک کړم او دا به لږ سیټ ته کوي. په دې کریټ باندې به کلیک کوئ. اوس به ورته لږ صبر وکړئ او دا به تاسو سره دې کې ډرا شي. نو وګوره تاسو سره په دې منځ کې دا بوټي موټي ډرا شو. دا چې لږ زوم اوټ کړئ نو بیا تاسو ته نه ښکاري. اصل کې دا دغلته وي خو دا تاسو سره سیسټم باندې بوج چې نه غورځوي رایې د لاسه دا غیب شي. خو دا دې کې وي. تاسو ګوره دې کې دا سیټینګ کوئ تاسو سره کاڼي دي. نو زه هم د دې کاڼو زه په دې کلیک کوم او دا کاڼو سکیل دی ما سره کم شي. دې کې په دې کاڼو باندې کلیک کړه. یو باندې کلیک کړه. د دې دا سکیل کم کړه او داسې په دې نو دې کې بل یو کاڼی دا یو دی. نو دا هم تاسو کنټرول کولی شئ. بیا دا بوټي هم دي دې کې. نو دا بوټي هم تاسو لږ سکیل یې کم کړئ. نو دا وګوره تاسو سره بالکل دا چې په کوم ځای کې یو شان میټیریل هغه ټولو ځایونو کې به تاسو سره راغلي وي. نو دې څه لږ نیچرل ښکاري مونږ سره. دا ته وګوره دې ځایونو کې هم تاسو سره ډرا شوي دي. نو دا تاسو دغه شانتې کولی شئ. بل دې کې مونږ سره یو څیز بل پاتې دی. زه وایم چې دې کې ما سره د ګاډۍ راشي. نو ګاډۍ به پکې څنګه راولي ګوره همدغه ایسټ ته به ځئ او تاسو به راځئ ماډل ته او ماډل کې به راشئ تاسو ویهیکل. نو تاسو به ویهیکل باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو مختلف قسم ګاډي وي. دې کې جاز هم دي دا غټ ګاډي هم دي واړه هم دي. تاسو چې په کوم ګاډي کلیک کړئ اب اول ډاونلوډ شي. که تاسو ته ډاونلوډ وي نو داسې یو ګرین غوندې ټیک به ورته شوی وي. که ډاونلوډ نه وي نو بیا به تاسو ډاونلوډ کوئ. لکه زه به تاسو ته وښیم چې کوم ګاډی موږ سره نه ډاونلوډ شوی. لکه دا ګاډی وګوره دلته اوس دا دا سایکل د ډاونلوډ کوم یا دا. نو د دې وخت کې دغه یو ګاډی ما دلته کېښود. وګوره دا غټ بس دی او د خپلې مرضۍ مطابق راته وهلی شئ. هر څه دې سره کولی شئ. که تاسو چېرته پکچر رینډر کوئ نو بیا تاسو دا قسمه کولی شئ. خو په دې طریقه باندې تاسو ګاډي ږدئ ډېر ټایم به مو لګي. د دې موږ سره یو خپل بل ټریک دی چې زه راځم او زه ورته وایم ما سره دې ګاډي راشي په څه باندې په پات باندې راشي. نو دلته موږ سره دا پات او بیا په دې کې دا ویهیکل دی. تاسو ته ما مخکې کلاس کې کړو. نو تاسو به اوس هغه څنګه چې تاسو بوټي دا کول داسې به اوس تاسو ګاډي هم په پات باندې دا کوئ. خو خیال به کوئ چې دا بالکل په دې سنټر وي. نو زه یم دا ړومبی لاین دی ما سره ګاډي داسې اتاو شي. نو داسې به راځي او داسې به راشي او بیا به دې لاین کې مکس شي. دا به دې پورې راولي. دلته به سکیپ بټن ووهئ او اوس به پکې تاسو ګاډي ایډ کړئ. دې وخت کې تاسو لا ګاډي نشته. تاسو به دا نشان راشي. که دا تاسو نه غیب شي که نه نو ګورئ تاسو بیا دې په دې به کلیک وکړئ نو دا به تاسو ته بیا راشي دا دی.
نو کنټینټ به ته لیکلی تاسو په دې وته کلیک کړئ چې په دې هم کلیک کړو ډایرکټ بم د گاډو هغه کټګوري ته بوزي نو تاسو بوتل د گاډي والے د بوته مثال کې ته پر د بوتل یو دا یو والم چې په دې کلیک هم ګوره گاډي هغه دی رالل دا ته ګوره او تاسو سره یو گاډي نیم بلم ولا ځکه ټول یو شان گاډي دي او ګوره تاسو دغه مې اډ شي دا او یو څه دا په مولو دا کلر به چینج کیږي په خپل یو به سره غټ والو اوس دا ګاډي موږ سره له خدا ډایرکټ روان دي تاسو ته ما د مخکې کلاسونو کې ویلو او دا ته وګوره تاسو سره ګاډي په دې ځای کې رالل نو دې سره تاسو څه کولی شئ ګوره تاسو کول وګورئ که نه نو تاسو دا ګاډي دلته سموتلی نه راتاویږي اول به دا سموتلی راتاو کړئ سموتلی بیا څنګه راتاو وکړو ځکه دې کې ګوټونه دي نو ګوټونو لپاره به تاسو په دې ډبل کلیک وکړئ په دې دا کوم چې پات موږ وایو نو اول به په دې کلیک وکړئ دا یو به چې سلیکټ شي د بلو کلر کې وشي نو دلته به کرو والی ګوره کرو مو واسطه ته ګوره هغه تې ووته یعنې اوس دلته به کېږي بیا دا سلیکټ کړه دلته بیا کرو والی ګوره دا اوس به دا نه کوي ګوره ورته صحیح ده اوس دې کې په غټ ګاډي باندې که خیال دې کړی که نه نو دا کې دا لږ معمولي غونتې داسې کوي او بیا کرو والی چې اوس څه کوي اوس ته ګوره اوس دا نه کوي صحیح ده داسې دا او دا به لږ معمولي غونتې دننه کړو چې بار نه راوځي را ګاډی دا به هم لږ دننه کړو چې لاین نه بار کېږي صحیح ده او چې کوم ځای کې مسله راځي نو کار وکړئ دا کار بیا تاسو کنټرول کولی شئ لکه دا ته امداري ما سره داسې غټ کارو شي داسې دې کې هم د ما سره غټ کارو راشي او دا به ورته لږ معمولي غوندې په شا کړو ښه وګوره دا موږ دلته مسله راله کنټرول زیډ کوئ دا اوس به دا به صحیح شي وختي نه صحیح وو موږ دا چې کله دا خوا نو دې څه لږه مسله راځي دې سیس ته به خیال کوئ او ګوره ها دې کې اوس موږ سره زه راځم زه یم په دې لاین کې بالکل سیده ټریفک دپاره دوامه نو زه به دا راشم ویکل او دلته به زه یم چې زه په یو پات دې د دواړو لاین دپاره راولم نو زه به بالکل دې وایټ لاین سره جوخ ځمه چې دواړه دوه لینه ګاډي دې پرې راشي او مثال کې طور پر موږ ته سیګنل ګرین دی دا به زه دې پورې وم اوس به زه ګاډي اډ کړم او زه به ګاډي والم مختلف ګاډي به زه والم دا پکې دا والم دا به والم ګاډي ما واغستل اوس تاسو دلته راشئ وګورئ دا ګاډي بالکل سیده دي دې کې څه مسله نشته دی خو دې کې دا مسله را چې دا بالکل د سنټر باندې دی او ماته دوه لینه پکار دي دوه لین ګاډي پکار دي تاسو به دلته دې په دې دوه لین باندې کلیک کړئ ته وګوره خو بیا هم همدا دې لین سره نه برابرېږي تاسو به دا ویډ د روډ لږ سیوا کوئ دا 4 میټره کوي نو وګوره اوس پکې لږه فاصله راغله دا د روډ ویډ موږ دا کړو نو دا اوس دې سره برابر شو اوس لکه لږ معمولي غوندې کم که خیر دی صحیح ده بل دا ګاډي ډېر زیات دي نو زه به دا ډینسټي لږه کمه کړم ګوره ته ما دا کم کړو او بل تاسو په دې کې دا استعمالولی شئ چې رینډم کلر نو رینډم کلر چک آن دی او بل به پکې څه وکړو زه یم یو دی لاین د هغې طرفه راشي او زه به راشم دا لاین زه به ګاډي والم دلته دا زما څه نه خیال دی سوري دا موږ د ویکل اخیستل پکار دا ویکل نه دی چې کوم لاست موږ واسه زه به دا سلیکټ کړم دا موږ پلان دپاره اخیستی نو زه به راشم سوري بیا مې غلط واخیستو ویکل او داسې سیده به والو به د دې پورې صحیح دی او دلته به زه راشم ګاډي به سلیکټ کړم ګاډي تاسو سره اپشن شته دی تاسو دې کې سلیکټ کولی شئ همدا ګاډي تاسو او وګوره یو به دا سکول دا والو دا به ډینسټي به لږه کمه کوي د دې هم لږه ډینسټي کمه کوي یاره دا ډېر زیات ځکه چې دې طرف ته دونه نه وي راتلل پکار او د دې هم دا لږ کم کوي او دا دوه لینه کوي او دوه لینه بعد دا لږ کولاو کوي داسې صحیح ده تاسو ته وګورئ دا ډینسټي به خیر دی کمه کړو ښه دا سپیډ به مونږ کنټرول کې والو
دا سپیډ لږ د دې سلو دی چې دا سپیډ د موږ سره اوس 40 کې دی دا ټایم دا دې 80 کې وي دا لږ تیز که نو اوس ته وګوره داسې دا هم تیز کوي د دې نه مخکې ټول یو شان سپیډ کې تلل دلته خو دا خیر د لږ سلو پکار دی ځکه چې دا تاویږي او دلته موږ څه ګاډي ودرو چې یاره دا ویټ کوي دلته سیګنل کولاوېدو ته تاسو به ایسټ ته لاړ شئ او تاسو به ولاړ ګاډي والئ لکه دا یو والم یو به دلته ودرو او بل به دا کو او دې کې به یو ګاډی ودرو چې دا هم دلته انتظار کوي دا دې طرف ته انتظار کوي چې دا داسې راشي او داسې هم تاسو دې نه راشئ ویهیکل او موږ وایو چې څه ګاډي دلته راځي او دلته ګاډي ایډ کوي زه به دا والم او دې کې به دا سلیکټ کوي او دا به کرو کوي داسې دا سلیکټ کا او دا کرو کا چې ګاډي یو وار راتاویږي نه او سکیپ بټن ووهه چې تا ته نور سیټینګ راشي د دې سکیپ ووهه د دې را سپیډ 40 نه لږ کم کا دا ډینسټي لږ کمه کا او دغه صحیح دی نور نو تاسو ته وګوره تاسو سره مکمل چې کوم په ټریفیک سیګنل کې تاسو سره مکمل سونه پورې انفارمیشن وی دلته رال دا ته وګوره دي کې تاسو دا کتلی شئ دلته ته کسان هم ودرولې یاره موږ به دې کې کسان څنګه راولو دیم دلته خلک واک کوي نو د هغې لپاره به تاسو راځئ او دا کرکټر به والئ او کرکټر به تاسو په دې ځایونو کې وګرځئ بره چې روډ ته دننه راښکته نه شي دا ډیپند تاسو په دغه باندې کوي چې تاسو پات کوم ځای کې والي هغه ځای کې به تاسو راځي نو دې کې به زه راشم ریجنل ته دې کې راڅه کسان هسې ولاړ دي صحیح ده نو موږ به ریجنل کې دننه راشو او په دې کې د عرب دا یو دا چې کوم دی داسې ولاړ دی دا روان دی یو دام روان دی په دې مې کلیک کو او دا هم موږ سره روان دی ګوره اوس ته وګوره تاسو دلته راشئ نو تاسو سره به دا راځي نو تاسو ته ما وایي دې سیس کې به خیال کوئ چې دا بره وي ته وګوره چې دننه کس لاندې نه دي نو دې او ریزن دام کې دی چې موږ دلته به راشو او دا سلیکټ کوي او دا ویټ کم کوي چې دا بالکل دی دغه ته راشي موږ ته ویټ ډېر نه یې پکار نو دا ته وګوره خلا یو سایډ دی نو موږ ته دوه سایډه پکار دي او بیا که تاسو دا یو ایرو دی یو طرف ته روان دي که په دوام کلیک کړو نو دوه طرف ته ورته اوس راشي خو دا یا ساته دا به دوه کوي بیا صحیح ده ځکه چې موږ څلور شو نو څلور چې بیا روډ نه ښکته کېږي نو داسې غوندې کار پکې موږ روان کړی دی ان شاء الله بل کلاس کې موږ تاسو ته په دې کې لږ نور کارو او د بل کلاس پورې مالي اجازه راکړئ الله حافظ